یو ځل چې په خولې باندې څوک سګرټ کش کړي، یو پوکی د سګرټ په خولې باندې واخیستلو، دې انسان تقریبا 70,000 کیمیکلز وجود ته دننه کړل. په دې 70,000 کیمیکلز کې کارسینوجینیک کیمیکلز هم موجود دي. هغه څیزونه چې هغه کارسینوجینیک دي هغه زموږ وجود ته کینسر لګوي. نو د سګرټ یو کش چې په خولې باندې وشي دا هم ډیر زیات خطرناک دی. تاسو ته مې ویل دا کارسینوجینیک دی، دا انسان ته کینسر لګوي. دا موږ ته د خولې کینسر، د شونډو، د تالو کینسر، د حلق، د لنګز کینسر، د پیپړو، ګوتې خرابوي زمونږه، غاښ خرابوي زمونږه. په دې کې ټار دی، نیکوټین دی، کاربن مونوکساید دی. نو د سګرټ سکل چې دا انتهایی ډیر زیات خطرناک دی. اولنۍ خبره خو دا شوه چې دا کینسر انسان ته لګوي. د کینسر نه علاوه دا څه کوي؟ دا زمونږه بلډ ویسلز دي، په دې کې وینه چلیږي. صحیح ده؟ دا ټارز، دا نیکوټین، دا کاربن مونوکساید چې کله سګرټ انسان وڅکي نو دا لاړ شي د وینې ته، دا زمونږ د بلډ ویسل دا بارانې لیر دا خرابوي، دې ته نقصان ورکړي. دا ځای چې دی د بلډ ویسل دې ته دا نقصان ورکړي، دا ځای دغه شانته کې پاتې شي تش. په دې کې بیا چربي وشي، پیډس، وازګه په دې کې جوړه شي. نو بیا په دې کې د وینې سپلای خو هغه شانته کې نه کېږي. د دې داسې مثال دی لکه د موټر پیپ دی، موټر لګېدلی دی او هلته پیپ چې دی که نه هغه نیم رامات شوی دی یا پکې دننه څه نښتي دي، نو موټر له به زور ورکوي که نه. همدغه شانته کې که دا بلډ ویسل دا رګونه آزاد نه دي، په دې کې وازګه وشي، نو دا به بیا زړه له زور ورکوي که نه، زړه به ډېر زور کوي چې د وجود ته د بلډ د وینې سپلای وکړي او هلته به رسېږي نه. نو انسان ته د زړه د بیماریانو د هارټ اټیک چانسز ډېر زیات شوی شي. د څه د وجې؟ دا د دې سموکینګ د دې سګرټ د وجې. نو یو خو دا موږ ته مختلف قسم کینسر کوي، بله خبره دا چې دا موږ ته د زړه بیماریانې هارټ اټیک کوي. د دې نه علاوه بله مسله چې موږ ته کوي دا د وینې سپلایي چې زموږ په دې وجود کې کمه شي، زموږ دماغو ته به وینه کمه ځي، ټول وجود ته به وینه کمه ځي، خو چې دماغو ته وینه کمه ځي که نه نو بیا به زموږ د برین فنکشن هغه شانته کې نه وي. زمونږ د برین فنکشن، دماغو پرفارمنس چې دی هغه به متاثره کېږي، بیا به زمونږ په انټیلیجنس باندې د دې اثر وي. موږ به هغه شانته کې ذهین نه یو، موږ ته به هغه شانته کې لرننګ نه کېږي، زمونږ دماغ به هغه شانته کې ښایسته کار نه کوي. نو دا ټول د څه د وجې نه؟ دا د دې سګرټ سموکینګ د وجې نه. نو سګرټ انتهایی ډېر زیات نقصاني دي.